السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم ټیکنیکل پښتو ټیچ ته. نو نن زه تاسو ته ښیم هر یو هغه انډرایډ موبایل چې کوم موږ او تاسو کاروو، هر هغه سمسنګ وي، هر یو چې انډرایډ وي، انډرایډ هر هغه موبایل کې داسې سیټینګ شته چې موږ ترې نه یو خبر، او هر موبایل کې انډرایډ چې کوم موبایل فون وي هغې کې دا سیټینګ موجود وي. نو نن همدغه تاسو ته زه ښیم چې څنګه پکې موږ هغه سیټینګ پیدا کړو چې ترې خبر نه یو. همدې باره کې نن دا ټاپک د همدې باره کې دا ویډیو ما جوړه کړې، تاسو ته زه نن ښیم هر هغه انډرایډ موبایل چې تاسو یې کاروئ هغې کې دا سیټینګ موجود دي، خو چې کله موږ پکې خلاص کړو راوځي تر هغې پورې نه وي. نو امید لرم که چیرې تاسو د چینل نوي سبسکرایب کړي او نوي یاستئ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ، هغې نه بعد خوا کې ورسره ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، بیا آل باندې کلیک ووهئ. همدې طریقې سره زما هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در ورسېږي او تاسو به وګورئ هغه ویډیو. نو راځئ دغه ویډیو نن ګورو. همدغې باره کې ما تاسو ته دا ویډیو جوړه کړې ده چې موږ هغه سیټینګ نه خبر شو، څنګه په خپل انډرایډ موبایل کې هغه سیټینګ را پیدا کړو چې موږ ته نه خبر. نو نن همدغه تاسو ته هغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موږ هغه سیټینګ را پیدا کړو. تاسو په خپل موبایل کتلی وي انډرایډ موبایل کې سمسنګ کې یو داسې ریلمي او ویوو زیاتره ټول انډرایډ دي، مثال دی کې تاسو کتلی شئ دا سیټینګ اکثره په اینډ کې وي، یعنې موږ به دلته اباوټ فون تاسو ګورئ خپل موبایل کې اباوټ فون ته لاړ شئ چې کله تاسو د خپل موبایل کې دغه سیټینګ را پیدا کوئ ډېر زیات سیټینګ دی خپل موبایل. نو تاسو ګورئ دغه سیټینګ زما موبایل کې د ایډیشنل سیټینګ کې دي. نو ایډیشنل سیټینګ کې وي زیاتره موبایلونو کې، زیاتره کې لاندې اخري اینډ کې راوځي، بیا په زما موبایل کې دلته ایډیشنل سیټینګ تاسو سره نه کتلی شئ. ما ایډیشنل سیټینګ باندې کوی کې 1 2 سټوریج دا پروسیس منیجر دا ډیټ ان ټایم دا کیبورډ انپوټ دا داسې همدې سټیپ بای سټیپ لاندې کوزیږي چې څومره سیټینګ دي تاسو شمارئ. ګوره ښه دلته زمونږ مین دیزي کې زما موبایل کې دا سیټینګ راوځي. اوس تاسو کتلی شئ زما په دیزي کې څومره سیټینګ دي 1 2 3 4 5 6 7 دانې دي. تاسو کتلی شئ په دې خانه کې زما اوس سیټینګ دي نور نشته را. نو زه اوس پکې هغه سیټینګ را پیدا کوم، هغه دیزي ته راځي زما موبایل کې ایډیشنل سیټینګ ته چې زه لاړ شم او بیا دې تاسو ته سرکل ما تاو کړلو په دیزي کې به هغه سیټینګ را پیدا کېږي او زه تاسو ته اوس ښیم چې سیټینګ موږ څنګه را پیدا کړو. ډېر زیات سیټینګ وي هغې کې دننه چې کله موږ هغه سیټینګ را پیدا کړو نو تاسو د موبایل زیات سیسټمونه هغې سره تبدیلولی شئ، یعنې ډېر زیات سیټینګ دی هغې کې. زیات موبایل کې په اینډ کې راځي هغه سیټینګ، ټول نه اخره کې اباوټ فون سره دلته پرې راځي، خو زما موبایل کې دلته ایډیشنل سیټینګ کې راځي. نو دې لپاره موږ څه شی کوو ملګرو، دې لپاره موږ سیټینګ ته لاړ شو او خپل سیټینګ به تاسو وګورئ هر یو موبایل کې وي چې په هر ځای کې وي، دلته به تاسو پیدا کوئ اباوټ فون، دې باندې به کلیک کوئ. اباوټ فون هم چې کله اوکې کړو نو اباوټ فون ته چې لاړئ دلته تاسو دا کتلی شئ ورژن بیس بینډ کرنل ده، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ دا ورژن چې دا مو کله کلیک کړو نو دا بیلډ دا ګورئ دا بیلډ نمبر، دا بیلډ نمبر به تاسو همداسې کلیک کوئ 1 وار 2 وار 3 وار. نو تاسو ګورئ زه دا کلیک کوم 4 سټیپه 3 سټیپه 2 سټیپه 1 سټیپه بیا مې کلیک کړ، یعنې دا چې زه 4 5 وارې کلیک کړم دا چې کله تر څو کمپلیټ شوی نه وي دا تاسو کلیک کوئ چې دا کمپلیټ شي تاسو نو پاسورډ غواړئ د موبایل پاسورډ به ورکړئ. نو دا ګورئ ډیولپر سیټینګ زمونږ پیدا شول. سیټینګ چې کوم تاسو ته ما ښودل هغه زما موبایل کې اوس راووتل. زه اوس بېرته سیټینګ ته ځم، ایډیشنل سیټینګ ته ځم. د ایډیشنل سیټینګ کې زه اوس ګورم چې دا سیټینګ دلته را پیدا شول او که نه. نو تاسو ته ما مخکې سرکل تاو کړی و مغه ځای ته زه اوس ځم، هغه کې څومره شمارلي څو سیټینګ اوس وشمارئ 1 2 3 4 5 6 7 8 سیټینګ شو، یعنې دا سیټینګ نوي راغلل ډیولپر آپشن، دا سیټینګ اوس ما را پیدا کړل پکې. نو دې باندې چې کله موږ کلیک کړو دې سیټینګ ته چې موږ کله لاړ شو اوس تاسو ګورئ چې دې کې څومره نوي سیسټم نوي سیټینګ راوځي. ډیولپر آپشن ګورئ دا ما اوس را پیدا کړل، دا ګورئ دا اوس آن شو ډیولپر آپشن. تاسو دې کې لاندې کوزیږئ نو یعنې ډېر زیات سیټینګ دي. زما د موبایل میموري د په اول سر کې ښایي همداسې چې لاندې تاسو دې سره کوزیږئ همدې کې ډېر زیات سیټینګ نور راوځي نوي همغې طریقې سره بیا تاسو ټول کتلی شئ او همغه سیټینګ کې پیدا کړئ چې کوم مو خوښېږي تبدیلوئ، انیبل کوئ او ډسیبل کوئ ټول کې پیدا کېږي. دا دی تاسو کتلی شئ دلته میموري نه لاندې همداسې لاندې چې څومره کوزیږي دغه آپشن یې تاسو کتلی شئ، دغه چې کله تاسو انیبل او ډسیبل هر یو آپشن دومره تاسو پوهېږئ دلته تاسو ته هر یو ښایي چې دا تاسو غواړئ انیبل یې کړئ او ډسیبل یې کړئ. نو تاسو دلته کتلی شئ دا صفحه لاندې که ځومه ډېر زیات سیټینګ لري ملګرو، دا تاسو ټول کتلی شئ په سکرین باندې چې کله تاسو دا سیټینګ همدې طریقې سره آن کړئ خپل موبایل کې را پیدا کړئ تاسو دلته د موبایل زیات سیټینګ بدلولی شئ. نو تاسو هغه امید لرم دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او زه هم دا کوشش کوم هر وخت چې ویډیو مو اوږده نه شي او وخت مو ډېر ضایع نه شي، همدې خاطره تاسو ډېر وخت ضایع نه شي او ویډیو باندې تاسو زر پوه شئ په لنډه طریقې سره. نو دلته تاسو ته دا ټول طریقې د ګوره تاسو کتلی شئ دا ټول تاسو ته ښیم همدغه سکرین د دې صفحه د دې کې هر یو سیټینګز تاسو ته بیل نشم ښودلی ځکه چې بیا به دا ویډیو ډېر اوږده شي او ډېر وخت به مو ونیسي. همدې خاطره تاسو ته دا ټول سیټینګ ښیم، دا ټول په دې ډول پر آپشن سیټینګ کې را پیدا شول اوس. نو دغه تاسو هر څه دلته بدلولی شئ. که
چې مو چینل نوي سبسکرایب کړئ ملګرو حتما یې درته سبسکرایب کړئ او ورسره غنټې نشان باندې کلیک کړئ بیا آل باندې کلیک کړئ که ویډیو مو خوښ وي حتما یې لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر هم کړئ زموږ فیسبوک پاڼه هم شته ده د هغې ادرس هم تاسو ته د ویډیو په سر کې ما وښوده کولی شئ چې هلته فیسبوک کې هم زموږ صفحه چې کومه ده تاسو ځان سره لایک کړئ او دا سیټینګ تاسو مکمل وکتل همدغه سیټینګ دی چې موږ را پیدا کړل تاسو دپاره په هر یو انډرایډ موبایل کې دلته تاسو کتلی چې تاسو زه یو اپشن ښیم دا ټرانزیکشن انیمیشن ده دغه سیټینګ دې کې به تاسو اکثر کوشش کوئ چې دا زیات مه پرېږدئ که دا کله تاسو زیات کړو موبایل سیسټم دې سره بیا داسې سلو طریقې سره اوړي دلته تاسو یو اپشن ښیم یو اپشن تاسو ته ښیم دې کې اپشن ډېر دي هغه ټول تاسو بدلولی شئ او دلته تاسو کتلی ټرانزیکشن مې وکړې که دا ټرانزیکشن انیمیشن سکیل ده دا ما 10 ته ورسوه یعنې 10 پوینټه مې کړ 10 ته مې ورسوه مخکې په یو کې و نو داسې کله بیک ځئ موبایل کې دومره سلو ځي تاسو کتلی شئ بیک وهئ یا بل صفحه تاسو ته راوړي نو دا چې کله تاسو کم کوئ دې طریقې سره راوړي او دا چې کله تاسو بیا کم سایز ته وړئ 1.0.5 ته راوړم دغه ټرانزیکشن سکیل خو څه شولو د ټرانزیکشن انیمیشن سکیل دا دی دا ګورئ ما انیمیشن سکیل 10x کړی و نو دا بیرته په 1x کې ساتم نو دغه ګورئ زر وسوړي چې کله بلې صفحې ته وړئ یا بیک ځئ نو دا بیا وخت ډېر نه نیسي یعنې داسې سلو موشن کې نه ځي زر دا صفحه وړي خو هر یو تاسو ته زه جدا نشم خو دا ډېر سیټینګ دي تاسو کولی شئ چې هر یو سیټینګ دلته بدلولی شئ چې هر څه مو زړه وي تاسو دلته دې سیټینګ کې کولی شئ دا زموږ و د هر یو انډرایډ موبایل هغه سیټینګ چې موبایل کې مو نه وي او موږ چې کله را پیدا کړو نو هغې نه بعد دا تاسو بیا هر څه دلته بدلولی شئ نو همدې باره کې تاسو ته ما دا ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو تر څو پوه شئ هر یو انډرایډ موبایل کې دا سیټینګ موجود وي او په همدغې طریقې سره هر یو موبایل کې تاسې را پیدا کولی شئ نو دا هر یو موبایل چې کوم وي انډرایډ صرف انډرایډ موبایل کې آیفون او داسې نور چې کوم دي هغې کار نه کوي انډرایډ موبایل یعنې ټول انډرایډ دي سامسنګ او ویوو اوپو ریلمي او داسې نور دا ټول کې چې کوم انډرایډ اے پی کې اپلیکیشن انسټالیږي هغه انډرایډ موبایل نه دي او چې کله بیا تاسو وغواړئ همدغه سیټینګ چې کله تاسو پیدا کړي دي او وایي چې نه بیرته زه غواړم چې دا بیرته یعنې ختم کړم او نه غواړم دا سیټینګ نو تاسو مشکل نشته نو همغې طریقې سره به لاړ شئ سیټینګ ته به لاړ شئ خپل موبایل کې هماغه سیټینګ پیدا کړئ چې کله ما دا سیټینګ را پیدا کول تاسو وکتل چې زه خپل موبایل کې ایډیشنل سیټینګ ته لاړم نو بیا تاسو کولی شئ تاسو موبایل کې که ایډیشنل سیټینګ کې نه وي تاسو ته ما وویل چې لاندې اباوټ فون سره ډیولپر اپشن راځي نو تاسو به دا ډیولپر چې ډېر دې نه غله شي نو به د موبایل سیټینګ کې به سرچ کې ولیکئ ډیولپر نو بس تاسو به همدا سیټینګ راواوړي او هغه ځای کې بیا تاسو کولی شئ چې بیرته یې هغه سیټینګ چې کوم دی چور ختم کړئ او دغه طریقې به کویک سیټینګ ډیولپر ټایټل دا زیاتر سیټینګ دی پکې ډېر زیات سیټینګ دي هر څه تاسو دلته تبدیلولی شئ خپل موبایل کې مو نو تاسو بیا سټپ بای سټپ یو وګورئ او سیټینګ مو دلته خپلې خوښې سره تاسو کولی شئ چې د موبایل ټول سیټینګ برابر کړئ دا سیټینګ تاسو وکتل او همدغه طریقه وه تاسو ته ما ټوله وښودله امید لرم ویډیو مو خوښه شوې وي همدغه طریقې سره تاسو خپل ټول سیټینګ برابر کړئ نو زه اوس بیرته ځم او مالته ډیولپر اپشن ته او دا سیټینګ زه غواړم چې بیرته یې ختم کړم یعنې دا ګورئ ډیولپر اپشن دا سیټینګ به دې ځای نه اوس ورک شي ایډیشنل سیټینګ ته راغلم ایډیشنل سیټینګ باندې زه کلیک کړم او ورګې ملګرو مشکل ده د سیټینګ ته راغلم او دلته زه ایډیشنل سیټینګ ته راغلم دې ځای کې ما پیدا کړي دلته به لاندې کوشئ ګورئ دې ځای کې دا ډیولپر اپشن دې باندې کلیک کړئ او دا ډیولپر اول سر کې دا به آف کړئ دا چې کله تاسو آف کړئ نو بیک لاړ شئ دلته ډیولپر اپشن سیټینګ ورک شو مننه امید لرم ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ